ډیورند فرضي کرښې په اړه د امرالله صالح تازه بیان. وایي تیر ځل خو مو لویه جرګه کې غفلت وکړ، خو دا ځل باید لومړی د فرضي کرښې مسله حل کړو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د شمالي ټلوالې ټول پاکستان پاله مشران او کشان ډیورند کرښه رسمي کرښه ګڼي او په دې سره پاکستان ته خپله غلامي ثابتوي، خو امرالله صالح بیا تل د ملي شخص په توګه ملي مسایلو کې ملي دریځ نیولی. تازه خبر دا دی چې د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې پر ایکس پاڼې ویلي چې ولې د 2004 کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ډیورند کرښې موضوع نه ده مطرح شوې. هغه وایي دغې جرګې هم کورنی او هم بهرنی مشروعیت لري او که د ډیورند کرښې په اړه بحث شوی وای نو دغه مسله به حل شوې وه. ښاغلي صالح که څه هم په دې اړه ډېر څه نه دي ویلي، خو په وینا افغانستان یوه ډېره مهمه او ښه موقع له لاسه ورکړه، باید د اساسي قانون په راتلونکې جرګه کې دغه مسله په پام کې ونیول شي. هغه لیکلي زه د 2004 کال د اساسي قانون د جرګې غړی نه وم، خو هیچا دغه موضوع یاده نه کړه. افغانستان هغه وخت د ټولې نړۍ د پام وړ و او کیدای شوی چې دغه مسله پکې یو طرفه شوې وای. هغه همداراز ویلي داسې نه شوی کیدای چې په اساسي قانون کې ولیکل شي چې د افغانستان جغرافیه بشپړه نه ده او باید د ډیورند کرښې په اړه لانجه حل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند فرضي کرښه د کابل او اسلام آباد ترمنځ له لانجمنو مسلو څخه یوه مهمه مسله ده. افغان مشرانو په وار دا خبره کړې چې په دې تړاو پریکړه حکومتونه نه بلکې د کرښې دواړو خواوو ته پراته ولسونه او قومونه کولی شي. یاده دې وي چې له ملا عمر څخه نیولې بیا تر نن پورې اکثریت طالب مشران هم ډیورند کرښه یوه فرضي او تپل شوې کرښه ګڼي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.